السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم څنګه کړو چې چا د ګیلري کوډ هیک کړو، یعنې چا چې ګیلري ته سره کوم کوډ ورکړی، نو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته وښیم چې هغه کوډ څنګه ختم کړو، هغه شیان وګورو. نو دا یو ډېر ښه خوندوره ویډیو ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ، او که چیرې مو ویډیو خوښ شوه نو لایک یې هم کړئ. نو اوس هم د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم او تاسو ته یې مکمل طریقه په ویډیو کې ښیم. نو ملګرو، مخکې مخه یو ویډیو جوړه کړې وه چې د ګیلري لاک ورکولو یعنې څنګه یو ګیلري ته لاک ورکړو. نو نن د هغې لاک ختمولو طریقه درته ښیم، یعنې هغه لاک باید څنګه هیک کړو. مثلا ما ته یو کوډ ورکړی ده، مثلا دا کوډ ما ورکړی څنګه ده. اوس دا ما دا ویډیو پکې پټه کړې ده. ویډیو مثلا څوک څنګه سي نشي کتلی. دا ما د ګیلري کوډ ده، دا زه درته خارجومه، دا مې ګالري معمولي. اوس مثلا څنګه موږ وکولی شو دا کوډ څنګه هیک کړو، او دا کوډ ما د بل چا خپل ملګري کوډ څنګه کړو معلوم کړو. نو دا یو ډېر ښه طریقه ده. نو تاسې به لومړی راشئ خپل موبایل ته کروم بروزر، څنګه دا کروم بروزر به خلاص کړئ. هر کله چې دا کروم بروزر خلاص ګوره بېغاړه انټرنېټ ده، ګوره ما انټرنېټ ډېټا څنګه ده بنده ده، او دا څنګه بېغاړه انټرنېټ څخه ده. نو دا تاسو ته ښیمه. لومړی به راشئ دا کروم بروزر به څنګه کړئ خلاص کړئ. دا نو ګوره ما کروم بروزر څنګه که خلاص کړو. دلته به تاسې نیو ټیپ ویب ووهئ. دلته به تاسې څنګه وکړئ، د هماغه خپل ملګري موبایل به راوخلئ، هلته به ولیکئ فایل مو چې ولیکئ، بیا به دا دوه ټکي دا به سرپس، بیا به درې څنګه کړئ سلاشه ورکړئ، 1 سلاش 2 سلاش او 3 سلاشه. دا مو سره کړه ورکړئ، بیا به ولیکئ اس ډي کارت، یعنې څنګه سو اس ډي کارت. نو دا کوډ ده. نو دا کوډ مو چې هر کله به ولیکئ، نو دا یې دلته لیکلي ګو یا هم سرچ یا ډن، دا آپشن به څنګه کوئ تاسې یې ووهئ. نو دا د ملګرو تاسې وګورئ، د هغه موبایل یا د ملګري موبایل کې څومره فولډران وي هغه ټول تاسو ته په ترتیب راوړي، او تاسې کولی شئ وګورئ چې هغه څنګه څه شیان پوسټ کړي دي، څه شیان په خپل موبایل کې اچولي دي، هغه تاسې پکې ګورئ. مثلا دا زه رانږدې کومه، دا تاسې همداسې رانږدې کړئ. دا ټول فولډران دي. مثلا دا یو فولډر ده، دا ووایئ مثلا د کیچنس راوځم، مثلا دا ډي ام سي دا فولډر ده، ورته وګورئ. دا بیا سره نږدې کې کیمره ده، دا ګورئ ملګرو دا ټول عکسونه. مثلا دا یو عکس پلې کوم ښکاره کومې، وګورئ ملګرو دا عکس ده. مثلا دا بل عکس زه ښکاره کوم، دا ده وګورئ دا عکس ده. مثلا دا ده وګورئ دا څنګه سو عکس سو. مثلا داسې نور فولډر هم دلته شته دي، ورته وګورئ. ډاونلوډ فولډر سو، مثلا په دې کې ورته څه شیان چې دي ورته وګورئ. دا اوس څنګه سو را ډاونلوډ سو، تاسو دا راښکاره سو. دا یې قلف کړي چې دي، دا مثلا د کوم کتابونو چپټرونه چې دا ټول د کوم چې پټ کړي دا تاسو ته دلته راوړي. همداسې لاندې راسي کوم فولډر چې کوم د څه شي کې پټ کړی هغه به څنګه چې دلته پکې راواوړي. مثلا وګورئ دا یوه ویډیو ده، دلته پلی کوم، ګورئ حتی ویډیو هم دلته تاسو ته راوړي. ځینې ملګرو دا څنګه سو دا ویډیو هم راواوښته. همداسې تاسې لاندې راسي کوم فولډر مو زړی هغه فولډر چې هغه موبایل کې وي دلته څنګه کې تاسو ته راوړي. نو دا ملګرو د ما د نن ورځې ویډیو ده چې هیله ده پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا پورې چې زه داسې ښه خوندوره ویډیو تر تاسو آماده کومه، په لوی او بښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو